د مصر یو لوی عالم و شکیب ارسلان مصر کې لوی علما تیر شوي دي، اوس هم پکې شته. دا یو 2 کاله مخکې مصر ته تللی، اوس چې څومره علما دي ګیري نشته. ها ګیرو له یې ښه مضبوط رخصت ورکړی، برېت یې ورسره نشته، او چې کوم یې مولی د هغه او د امیس پته نه لګي. ټولو پتلونونه اچولي او پینټونه او شارټونه یې چولي، هېڅ معلومات نشته، صرف دومره ده چې کوم لوی عالم درس کوي یا مانده ته مخکې کېږي، نو داسې یو بل شان پټکې روانې د چارسري د چپلي کبابو په شان هغې په سر کې دی. تاسو مې بلې میلې یګونې ګیرې میرې نشته. لاړم جامع اظهر ته، لویه یونیورسټي ده، غټه یونیورسټي په دنیا کې. نو ما وی دې کې به ډېر ښکلې ښکلې علماء او غټې غټې ګیرې به یې پس. او زما زوی ما سره و نیت احمد، هغه وی کې دا څلوي عالم یې مونږ به دې د حدیثو اجازه ته مو غواړو، سند به لږ مضبوط شي. د ډېرو علماو سره هم پکې ملاقاتونه وکړل، کلیت الحدیث او کلیت اصول الدین او داسې نورې کلیې کالجونه، خو د زړه د خوږېدو هم پکې یو مو نه لید. صرف یو مې پکې ولید د کلیت الحدیث استاد چې هغه داسې د دې ګوتې د بند یا د 2 بندو برابر ګیره وه، بس نور مې پکې ګیرې والا ملا صاحب ونه لید، ټول بغیر ګیرو والا. ما هغه ته وې مې دینه لاس نیوه وکړو، دینه سند والو مې دې دې مونږ نه وکړي، مونږ نه دې سند والو، دینه مونږ دا خو ټول بل شان خلک. خو ډېر لوی لوی علما پکې پراته دي. د قاهرې مقبرې ته لاړم، حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه غوندې شخصیت پکې پروت، د علم غر. علامه عیني رحمت الله علیه د هغې مدرسې اوس هم شته، کچه مدرسې دي، د هغې هغه د حدیثو د لولولو مسند د خاورو ګټو په هغې مې لږه ناسته مو کړه. علامه قسطلاني، ابن الحمام، علامه حافظ زیلعي، امام طحاوي، دا د امام شافعي رحمت الله علیه، دا لوی لوی اکابر پکې دفن دي، ډېر لوی خلک. ورسره فرعون هم پکې پروت دی، میوزیم کې فرعون د مصر په عجیبګر کې پروت دی. نو موږ لاړو، نو ملګرو ته مې ویې ګورې هسې نه ده د ملاقات نیتونه کوي. چې تاسو وایئ چې موږ د فرعون ملاقات له ځو، د له عظمت او اهمیت خو کفر دی چې په دې نیت دي چې دا خو ډېر لوی سړی تېر دی، موږ ملاقات ته ځو. ما یې نه ګورې، دا ډېر لوی جرم به اوس موږ وکړو. نو یې بیا څه له ځو؟ ما وې ده له پیغور له ورځو، پیغور لکه بخاري لساني کتاب المغازیو کې د بدر واقعه کې راځي چې حضور پاک مبارک په بدر کې چې کوم اویا کافران مردار شوي، نو سی په هغه قلیب کوي کې غورځولې جان، نو حضور آی کې ابو جهل مو، نو رسول الله مبارک وی دی چې ورشو او یو څو خبرې، نو پیغمبر علیه السلام پیغور لالته تللی، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې وه هم ټیک ومنته؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، موږ ته خو چې خدای کوم وعده کړې وه رښتونې شوه، ګټه یې راکړه، تاسو به څه کړئ؟ نو ما وی دله به پیغور ورکو. نو چې ورغلم فرعون په شیشه کې پروت و، نو ما ورته رامخ کړې، ما یې دې سپېمو ته دې وګوره، ابتزانا یا صاحب الزرطه، ما تا څنګه د خدای دعوه کړې وه چې تا وې انا ربکم الاعلی، اوس ځکه نه لاس وړکوه دې پوزې ته دی او دې شکل ته او دې ته وګوره. مړه خو چې په خولې سره تل نه مې پې سپک کړه، دا مې سپک شو، دا هم پکې پراته دی. نو شکیب ارسلان په مصر کې یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی، لوی عالم. نو هغه لیکلي دي ما په خوب کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولید، خو زما یو سودا وه پړه کې، ما وی دا مسلمان خو د الله خپل بنده دی، دا ولې والته کول خوري؟ ځکه زه به دله مثال درکوم، نن هر ځای کې د کافرو د لاسه مسلمان په تکلیف کې پروت دی، داسې ده که نه؟
کم ګوټ ته چې ګورې نو کافر د لاسه مسلمان په تکلیف کې پروت دی. او مسلمانانو سره په شام کې وګوره، په عراق کې وګوره، په یمن کې وګوره، په کشمیر کې وګوره، څومره ظلمونه کېږي مسلمانانو سره، څومره زیاتې کېږي. دې خوا کې ګاونډ کې افغانستان ته وګوره. ما وی دا ولې الله د دې کافرو مدد کوي؟ دا خو پردي دي، دا خو مشرکان دي، دا د خدای دشمنان دي. او مسلمان د خدای سجدې لګي، د خدای دوستان دي، په خدای ایمان دي. نو دا دی ولې والته کول خوري د کافر د لاسه؟ دا مې زړه کې یو سودا وه، او د مارونو ستاسو زړه کې به هم دا سودا وي. ده که نه ده هلکه که نشته؟ قرآن وایي چې موږ خو مونځ کوو، اته 15 وخته مونځ کوو، سجدې ورته لګو، حج کوو، عمره کوو، زکات واخلو، ذکر و اسکار کوو، دا بچو باندې درسونه کوو مدرسې، او بیا مونږ والته کول خورو دا ول، او کافر نه خوري. وی دا مې زړه کې سودا وه. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه مې دا تپوس وکړ په خوب. ما وی حضرت صدیق اکبر دا د رسول الله مبارک په صحابو کې اول نمبر صحابي دی، اول نمبر صحابي. دا هغه صحابي دی حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه چې ټولو نه مخکې پر رسول الله مبارک ایمان دې سړی راوړلی. او څنګه ایمان یې راوړلی دی؟ بې دلیله ایمان. ابو بکر ما له الله نبوت راکړ، زه خدای پیغمبر کړم، وایي ما در باندې ایمان د خیر و خلاص، اس دلیل نه غواړم. ما ته د مخکې نه معلومه چې ته رښتونی یې صادق. دې کې دویمه خبره نشته. بالغانو سړو کې لومبي ایمان احرارو کې حضرت ابوبکر صدیق دی، او قسم دی رسول الله مبارک فرمائے مرض وفات کے تقریر کو پاگے کے او فرمائیں ان من امن الناس علی فی ماله و صحبته. پما چې پمال او مرګرتیا کې د چا ډیر لوی احسان دی نو هغه ابوبکر صدیق دی. ګوره مالی فایده مال ډیر راکړی ده، مبدلی فایده م راکړی ده، د هجرت صحبت م را سره کړی دی. او بیا او فرمایل په ما د چا بدل احسان نشته، که ما سره چا ښېګړه کړې د بدل مې ورته خلاص کړی. عام اعلان کوي په ما د چا بدل احسان نشته، که و ما ورته خلاص کړی دی. یو کس پاتې دی چې د هغه احسان او ښېګړې زما د سټ باندې پرتې دي، هغه له به الله د هغه د ښېګړو بدل د قیامت په ورځ ورکوي. یا څوک دی؟ حضرت ابوبکر صدیق. څوک؟ شوق سره وایه، لږ شوق سره وایه، رضی الله تعالی عنه. دا هغه صحابي دی د حضور پاک. او حضرت ابوبکر سوی الله رسول الله یو ارمان به قبر لوړم، یو ارمان ابسی ادا دی چې ته زما دا جیب خپل جیب وګڼې، لکه خپل جیب ته سړی هر وخت ګوتې ورمنډي، نه ښځې سره سلا کوي، نه بچو سره سلا کوي، نه دوست سره. جیب ته ګوتې ومنډي مسکین فقیر له ورکي، جیب ته ګوتې ومنډي ټماټر والی، جیب ته ګوتې ومنډي کرایه ورکي، جیب ته ګوتې ومنډي چا له خیراتي ورکي، بچو له جامې کړی، چا سره سلا نه کوي. دا مې پاړه ارمان دی چې ته زما جیب کې ګوتې منډې او ما سره هم سلا نه کوي، شی دې راوباسي. دا ارمان دی لوی سړی دی صاحب. رسول الله مبارک فرمائی مال چې الله سره کړی دی، ما القا الی ربی، الله چې ما ته سره غورځولی دي، القیته الی ابي بکر، ما ټول ابو بکر ته ورغورځولی دي، ما هغه له ورکړي. لوی سړی، لوی شخصیت. لیکن مولانا حضرت ورونو شکیب ارسلان هغه نه تپوس کوي ابو بکر دا مسله مې زړه کې پرته ده چې مسلمان د الله خپل نه او کافر پردی دی، دا خپل ولی وی په دا پردی. ما مې سودا ده وی شکیب دا زمام سودا وه. نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی. درې قسمه خوبونه دي، یو ته مبشرات ویل کېږي. پیغمبر کتاب الرؤیا وګوره د بخاري او د ترمذي، مبشرات دي. صحابو نه باقاعده پیغمبر مبارک تپوس کو من را منکم رؤیا، بیګا چا خوب لیدلې؟ یو به ما لیدلې، تعبیر به ولا وس. او بعضې خوب رسول الله مبارک فرمای من الرحمن، د هغه د الله د طرف نه زړه ته راځي.
چې کوم قرآن او سنت سره لګي خبر خلاص نور د ځواني دلیل قطعي او یقیني ني وی تا چې کوم تپوسو کدا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو وی حضور پاک راته فرمایل چې ابو بکر ستا دا خبره ټیک تا چې دا خدای پاک ولې دا مسلمان دبی دا کافر د لاسا دا ځکه چې د دې په سوره اخلاص باندې عمل نشتا قل هو سورت خو بچراویخ شما ما وی چې زموږ عمل خوشتا د سوره اخلاص لومبه آیت ته الله احد قل هو الله احد چې الله یختار شریک نه لري دا زموږ عقیده الله سره په ذات کې څوک شریک نشتا یو دی الله سره په خپل خاص صفاتونو کې څوک شریک نشتا یک تنها او الله چې کوم کارونه کوي قسم په خدای کدا سينور او څوک مم څوک راوخیږي دې کې شریک نه لري سبا خبره ٹھیک ده بشک الله احد الله الصمد الله پاک تټول مخلوق محتاج دی په الله چاته محتاج نه جون مونږ لچارا کړي دا سينه شوق سره جواب غواړه اخلي بسو یو قدم کې چاته محتاج یو بیمارې لر قیدو کې چاته محتاج یو ډوډۍ کې چاته محتاج یو اوبو کې چاته محتاج سترګې راپولو کې چاته محتاج غاخونو چتولو کې چاته محتاج جبه لکولو کې چاته محتاج بچو ورکولو کې چاته محتاج یو اور خلاصو یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو چې الله رته ضرر رسي څوک نشي لرکول و یریدک بخیر فلا رد لفضل الله د خیر رسي څوک رکاوټ نشي جوړي عقیده ده هغه خبره چې اسبابونه بالا تر دي هغه کې بندره غختلم منا او چې کوم د اسباب ولاندې دي اسباب به استعماله خدا باندې چې ډاکټر او دارو جوړ کړم عقیده بسی چې په دارو کې ډاکټر پلاس کې شفا چا چولې ده الله الصمد الله چاته محتاج نه دی موږ ټول چاته محتاج یو لم یلد ولم یولد نه بچیشته نه پلارسته زوی لور دا نشتا نوسان وسی نشتا برا نسب پلار نکا نیا بالکل نشتا متخذ صاحبتا ولا ولدا نی بی بیشتا نا بچیشتا ضرورت نہ لے محتاج ہے نا خدای تا خمون محتاج ہے چه ضرورت تے ڈوڑے ضرورت تے کور دلار چه نو خدای تا من محتاج ہے یو کنا ہے لکا محتاج ہے یو کنا اے دا ڈبا وے والے بیا والے ڈبا چه والتا محتاج ہے ڈبے والے ظلم نہ کو من خود سره رشتہ ہوا ہے آئے کو کنا کو کنا سار وقتی چې وځي نو کټ د اسخا پروتي او بستر او بالښت او هغه چې کوم صادر په د پاسه پروت دی هغې نه منجوڼیا جوړوي او چې واپس کور ته لاړ چې ډوډۍ له راشي نو څنګه چلي بستره ښه مزېداره صفا تولۍ ښه صفا پرته او کټ هم درته ښه مزېدار پالنګ تیار پروت دا څوک کوي دا چې دې واده کړي نو بیبي او که د واده دې نه دی کړی نه مخکې مور او خور چې دله ښه مزېداره سار راوړي ګرمه پراټه ورسره بیلی او ښه مزېدار جبر او باسې او برید په یو خوا بل خوا غوړی را غوړی لوښي هم دقسې ګنده ورته پرېږدې او چې بیا راشې چانکې لکه د شیشې درته صفا کړي پیالې درته ایندلي پرچونې درته ایندلي ټیک په هم که غلطه وی او جامې ورته وباسې د هغې نه څخه بین روانې د خولو ډک دین ته روانې غریبه دا نه وایي چې دا ولې هغې ښه مزېدار درته شرطي کړي په صابون یې درته ووینځي او بیا پې د رسې سرې المارۍ کې درته اویزان دی کړي دا څوک دا ښځې دا خویندې او دا میندې دا خدمت ته نه کوي ډوډۍ هم دله پخوي ښځې کباب وتړه شوی دی هم درته پخوي ښځې نن میلمانه راغلي دي هم درته کوي په هغه ګرمۍ کې لګیا ده ماشوم جاري هغه ماشوم هم درته قلاروي څپلی هم درته پالش کوي پټکي هم درته یې ږدي او چې څوک ږیره خري دا جامد سامان هم تیار ورته ایښوي داسې ده که نه دا ښځې تابعدارې درته ولاړې نیکانې او صالحانې او چې کومه عالمه ښځه علم یې کړی وي خو د خدای د لارې نه خبرې بیا
هغه درله بیا لوټه هم برابروي، منزله دې بیا پاسئ، جانماز هم درکوي، تسبیح هم لاس کې درکوي، او که کتاب ته رجت سي نو کتاب هم درته راځي. ماله مشکات راولا خو پېژني په منډه درته راوځغلی، ماله چای پخه کا په منډه یې دله. خو یو خبره درته کوم، زمونږ یو مولوي صاحب دی، د هغه وی د ښځې عالمه ده، ښځې د بناتو مدرسه کې استاد المشکات شریف یې ښه، او دوی ما کافیه خوله. مشکات شریف غټ کتاب دی او کافیه لږ راکوټي کتاب دی. ما ورته وی چای راله پخه کا، وی شرمېږم نه د مشکات ښیم او ته کافیه ښې، زه به دله پخوم که ته به یې راله پخې، زه سینې یې یم وړه دوره ښیم او ته څلورمه درجه ښې، نو زه به دله چای پخوم که ته به راله چای پخې. یاره وی داسې حیران کړم چې اډو پلت مې ونه دې کې هم لږه ګزاره کوه ښه، لږه ګزاره. عالم ښه ده عالمه ښځه یو سړي کړې وه، هغه ورته وایي ګورې تا خو زه کوم خو شریعت مطابق ژوند به تېرو. وی ټیک ده بلکل، او که ته معلم یې زه معلم یم، شریعت مطابق ژوند به تېرو. وی بلکل. خو وی شریعت کې ستا ټیک ده وعده ده، وی شریعت کې ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته، شریعت کې به ماله ځان له کور راکړې، شریعت کې ستا د خویندو د لیور خدمت په ما نشته، بس زه به تا سره ځان له کوټه کې ما ته به ځان جدا کې. سړی وی دا څه په مصیبت وړې، دې سره څه وکړم، عالم محترم سره څه وکړم، زما د پلار خدمت به څوک کوي، د مور به څوک کوي، ماشومانو خویندو به څوک کوي. وی نه تا ما سره واده وکړه شریعت مطابق ژوند به تېر کوو. بس سړي هوښیار وی بلکل ټیک ده، تاله به ځان د کور کوم، زما د مور زما د خویندو زما د ماشومانو پلار خدمت په تا نشته مې کوه، خو ګورې زه به هم د شریعت مطابق به ما ته ژوند تېروي. یو نو شریعت کې ما له څلور ښځې جایز دي، یو به بله کوم، یو به بله کوم. ولې ما د مور خدمت به وکړي، ته عالم یې ته بردست تدریس کې، هغه به غیر عالم او کم مور او پلار خدمت به کوي. یاره وی سره وخوړوي دا شرط به ختم وګورئ، او ښځې ته وایي چې دویمه ښځه در باندې کوم، ما او دویمه ونه کوې ګورئ، دویمه چې چا کړې د شپې پاندرم پایې نه بره ختي شي او نه لاندې پاندرم پایې به نسته. نو ښځو سره ظلم زیاتې به نه کوئ ښه، وعده به انشاءالله ټول ویل بیا وایي انشاءالله تا دل به خدمت وي که په کور ستا بچي قلاره او چې عالم وي علم وکړې په ښځو، تفسیر ورته وښایې، قرآن ورته وښایې، دین ورته زده کړې. کوم ماشوم کې د دیندار او عالم ښځې په غېږ کې لوی شو، هغه نه به خدای شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړوي انشاءالله. نو هغې څه وایي، ما خو په سوره اخلاص عمل شته، الله یو دی منه یکتا، الله صمد دی منه، الله الصمد، بچی نشته ښځه نشته منه، ولم یکن له کفوا احد، د خدای مثل همسر هېڅوک نشته، د خدای منه. بیا مې سوچ کوو واقعي یو خبره شته د دې صورت یو مجموعي یو بل مقصد دی، معنا نه د مقصد، هغه مقصد باندې د مسلمانانو من حیث الاجتماع او من حیث الجمعیت عمل نشته. څنګه دی؟ ایو عالم وی تخلقوا باخلاق الله، دا ګورې حدیث نه دی ښه، ځان کې د الله خو یو صفت پیدا کړي. روژه الله خوراک نه کوي محتاج نه دی، اوبه نه څښي محتاج نه دی، خواهشات نه لري محتاج نه دی. نو یو ورځ به ځم اوبه نه څښم، ډوډۍ به نه خورم، خوراک به نه کوم، خواهشاتو نه ځان ساتم، چې د الله دې صفت سره یو ګوټې موافقت راشي. د الله صفت ما کې نشي راتلی، خو د الله خوی دې څه ناسا عمل وکړم. اوس دلته راځه که نه، دلته څه دی؟ الله وی رسول الله مبارک فرمای ان الله جمیل یحب الجمال، خدای خشته دی، ښکلې ډولې دی، ځولې خوښ دی، نو ځان ډولې ساته. ګوره هغه صفت ځان کې راوړه. الله عالم او علیم دی، علم وکړه، هغه څه نشي کولی، علم زده کړه. الله غني دی، چاته حاجت نه لري، داسې ژوند تېر کړه چې ته هم چاته د لاس نه نیولې محتاجه نه. دا صفت پیدا کړه. الله قادر دی، تم ځان کې یو طاقت پیدا کا، الله په شان نشو کېدی مونږ، الله صفات مونږ کې کوم ځای بیا شرک به راشي. الله قادر، تم ځان نه شلګي ډله مه جوړوه، ځان ټیټ کا، جومات ته په وخت د تهجد هم کوه، خپل لمونځ اودس هم کوه. نو دلته څه وایي؟ دلته د الله یو صفت دی، الله احد، وحدانیت، یووالی.
او ټیک تا مسلمان ځکه وال خوري چې دکې وحدت او یووالی نشته. څوک د امریکې غیږ کې پروت دی، څوک د روس په غیږ کې پروت دی، څوک د یهودي په غیږ کې پروت دی، څوک د انګریز په غیږ کې پروت دی، څوک د هندو په غیږ کې پروت دی. مسلمان تتر بتر دی. د الله صفت وحدت دی، دکې وحدت نشته، دکې یووالی نشته، دکه والته کول خوري. هلکه داسې ده که نه ده؟ یو قوم چې یو موټی وي قسم په خدای که څوک پرې راشي او چې دا قوم تتر بتري هر څوک پرې راځي حمله پې کوي. نن یو نه ټسو باسي، سبا بل نه ټسو باسي، بل نه ټسو باسي، هر یو تختې مړه پرونه هغه نن به مونږ هم وایي خو که ټول ورته رایوځای شو نو ګیدړانو بیا زمرې هم ځغلولی دی. ګیدړانو څوک زغمولی دی؟ زمرې هم ځغلولی دی. خو زمونږ مثال د چا دی؟ د ګیدړ نه هم بدل پارامي چرګوټي. پارامي چرګوټي بس خبره خلاصه. هغې کې اتفاق نشته او نه اتفاق کولی شي. ایسا بھی نشتا رہے مونږ کې وحدت نشتا. که نن عرب و عجمو، نن عرب و عجمو او نن ټول مسلمان کل جسد الواحد رسول الله مبارک فرمائی دا یو وجود پشان ادریدل. ان اشتکا رأسه اشتکا کله، ان اشتکا عینه سترګه خوږیږي ټول دردیږي، سر خوږیږي ټول خوږیږي، پې خوږیږي ټول خوږیږي. که په یمن کې حمله وشوه ټول ورسره ولاړ، که په شام کې حمله وشوه ټول ورسره ولاړ، که په کشمیر کې حمله وشوه ټول مسلمان ورسره ولاړ. رښتیا ووایه امریکا به د خپه هم د ځای نه ونښودی او چې چا په سر راغله د هغه په سر راغله، د چا په سر چې راغله د هغه په سر راغله. خامار راکوز شو یو لوی حوض ته چندخان و پکې. چندخ یو خامنډه واله هغه چندخ ته وایي خامار وایي څه کوې؟ وایي حضرت څه وایي خو ما ته څه مه وایه. وی څه؟ وی جلسه جلوس را پسې ونه کې. هغه ته وایي وی زما څه کار دی؟ وی ښه نو بس ماله یو چندخ دروازې راکوه تا ته غږ نه کړو. ورځې بعد یې غټ چندخ باټا یو به یې نیوه خوله کې به یې ورکو، بل به بل نیوه خوله کې وایي پخته ګورې سم شه ګورې خامار راغلی دی. چندخان خلاص. خامار هغه باټا ته وی چې نه خوږ یم ډوډۍ خوراک وی هغه ټول خلاص شو. وی څنګه؟ وی څنګه دا چې به ټول خلاص شو که نه؟ وی ځان تیار ساته زه به څه خورم. وی دومره چې مې در باندې وخوړل وی زه څه وکړم چې ته مې خولې خوار شه یې خولې والګه چې کلب شو بس هغه هم تېر. دغه مثال د دشمن دی د امریکې او د بل او د بل او د بل دا راکوه دا اخره کې کلب پرېږدي به نه. خو که مسلمان کې وحدت پیدا شو لندن، یورپ، امریکا، اسرائیل، هندو مګر مودي بس نه لړکوه. نن مودي راځي د پاکستان خلاف سترګې نیغې کوي. مودي نه سنت ته ګورو کار ته ګوره سړي خدای ته وایه دا نشي کولی. خو کله مسلمان کې دا صفت نشته وحدت او اتفاق. کور کې چې دننه اتفاق وي بار نه پې غلط نه نو دا وحدت الله واحد وحدت په مسلمانان کې پکار دی. نمبر 1. نمبر 2 څه دی؟ دویم صفت یې څه دی؟ الله الصمد. دا صمدیت والا صفت پیدا کول پکار دی حتی الوسع چې داسې مسلمان شي چې ټول مخلوق دته محتاج دی چا ته محتاج نه. نن مسلمان چا ته محتاج دی؟ کافر جز دې خپله نشي جوړول. جز امریکې نه دی نو چې کوم جز ته هغه نه والې او هغه ته تا سره وپې حمله کوم او تا سره پې جنګ کوم نو فشې در باندې که دشمن نه څوک سودا دی؟ دشمن نه موږ سیدونه چې روانه شي مړه دا وایي د مولي چې روانه ده د مولا نه. وایي خدای ما څه چل کړی چې روانه ده د مولا نه ده. خلک سپومې ته وختل دوی زاړه زوتی سپومې ته نه تور پسې د انور ته وښیي مرخې خلک سپومې ته وختل ته روان شه سپومې ته که ما د پیسې نه ونیولې زه به جرمدار یم. تا ته ګورو سپومې ختو ته ګورو که دې چت ته نشي ختې نو سپومې ته به څه وښیي؟ ته خو بکسو هم د چین نه هلې بله بکسو هم نشي جوړولی د ګنډنو ستن هم نشي جوړولی هم د چین نه راغواړي او دا د بجلی تارونه هم د چین نه راغواړي او اوس سیوان او ټماټر هم د چین نه راغواړي. ته سپومې ته ختې شي سپومې ته چې کېږي هغه نور قومونه خلک سپومې ته وختل مولیان مونږ زاړه په یادوي. بلکل یاد ساته مونږ زاړه یادو خو کوم زاړه؟ اخلاق، عقیده، عمل د رسول الله مبارک در باندې زوته درته یادو. او په ټکنالوژي کې د تدانم چې غشي راواله زنده راواله
اعدوا لهم ما استطعتم من قوه دشمن میزایل جوړ کړ 2000 رینج ته 4000 رینج جوړ کړ هغه کم بم جوړ کړ دومره طاقت دا هغه مضبوط طاقت والا جوړ کړ نن که پاکستان اټمی قوت نه وي په یو 2 منټو کې به د انډیا تیر کړی وي او تا سره یو قوت شته قوت او طاقت نو ستا ته سترګې نشي رانیغولی طاقت شته یو 2 جزونه یې راغلل یو 2 جزونه چې داسې ټیزونه یې تېوستلي چې تر اوسه پورې ماشومان د شپې چې چغه کوي هغه د پاکستان جوړ بیا حمله راباندې وکړه دا ټیزن قوم ځان کې دا صفت پیدا کا صمدیت چې ته په خلکو جزونه خرڅ کې ته په خلکو ټینک خرڅ کې ته په خلکو میزایل خرڅ کې دا صفت مسلمان زموږ الحمدلله مړه پاکستان خو ښکلی ملک دی الحمدلله ټولو الحمدلله یا وایه الحمدلله دا نور د اوږدو خلکو واله اوږدو خلکو واله منجیله چې په سري منجیل مې سره سره پیسه ډېره دولت ډېر چې د لورې وادي د سرو زرو ټټی یې ولکه د یو شیخ د لور وادو د یو شیخ نو باتروم یې وله د سرو زرو جوړ کړی ټټی معدې کې بوله ګل څنګه ورځي سرو زرو په ټټی کې به د دسماتې څنګه کوي د سرو زرو جزونو کې ګرځي لیکن ټیکنالوجي نشته ټیکنالوجي صمدیت نشته بل صفت څه دی لم یلد ولم یولد دا خدای د دین د پاره به نه پلار پیژنې نه به بچی پیژنې الله خوشته نه زما خوشته دین د پاره مثال در کوم د بدر غزا د حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه د ابوبکر صدیق دی دغه وخت کې کافرو صف کې ولاړ مبارزې به کېدې مبارزې څنګه مبارزې عام جنگ نه مخکې وه د یو طرف نه یو راووت او د بل طرف نه به هم راووت آواز به که حل میں مبارزه شته څوک میں مقابله والا چې روزي یو په یو به جنگ کېده بیا به عام جنگ به رسته شروع کېده عبدالرحمن راووت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی مولا کافر دی تورې وشلنګوله هل من مبارزن شته چې څوک زما مقابلې له روزي هغه پلار د زوی اواز پیژني ابوبکر صدیق واورېده وی دا د عبدالرحمن اواز نه دی د زوی مې وی دی که نه وی درلم رسول الله مبارک لک د مټونیو نه ابوبکر ته به نوځي بل څوک بوځي د خدای دپاره بیا پلار نه پېژني زوی نه پېژني وی بابا عبدالرحمن ورته وایي ای بابا بدر کې مې د تورې لاندې راغلی خو چې مې وکتل نو پلار مې وی نو ما در باندې غزار ونه کړ وی بچی ډېره غلطي دې کړې وی که زما د تورې لاندې راغلی قسم په خدای که مې پېژندلی وي که زوی مې وي که مې پرېښې وي ټس به مې دله د خدای دپاره درکړ عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین د منافقانو سردار د حضور پاک په شان کې ګستاخي کړې لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل پیغمبر مبارک ته د ذلت نسبت کړو د ذلیل او زوی سوچا مسلمانو د هغه نوم عبدالله لاړ او پلار یې په استورو راکوزې کړ او د پلار او د زوی ډېر محبت او مینه وه او د ګریوان نه یې کلک ونیو وی عبدالله څه زما زوی نه ویم هغه د مینې والا وي هغه مینې والی ګریوان نه مې ولې نیسې وی تا پیغمبر مبارک په شان کې ګستاخي کړې ده پرېږدم که چېرته ما پلارې په ما ګرانې ډېر محبت خو زما د پیغمبر هتک دې کړی دی قسم په خدای په دا توره سټ به دې وه پرېږدم که چېرته تا پیغمبر ته ذلیله ویلي اوس به دا وی چې انا اذل وهو اعزو چې زه ذلیل یم او پیغمبر عزتمند دی نو وی پې وی زه ذلیل یم حضور پاک وی بیا ووایه بیا پې وی بیا ووایه بیا پې وی زه په مخالف د خدای د دین لپاره پلار زوی دا به بیا نه منو بیا به یو الله منو زوی رکاوټ راغی به هم نه منو پلار رکاوټ راغی به هم نه منو رور رکاوټ راغی اب هم نه منو دوست رکاوټ راغی اب هم نه منو څوک به منو ټوک سره ولم یکن له کفوا احد او داسې طاقت به جوړو چې د هغې مثل به نه ټول مسلمان به یو قوت یې چې مثل نه رښتیا راته وایم چې په دې سورې اخلاص د ټولو مسلمانانو عمل راغی چې یو موټی شي او ټیکنالوژي کې ورته خلک محتاج دوی چاته محتاج نه او د الله دپاره پلار او زوی هم نه پېژني او همسر طاقت هم نه مسلمان نه رښتیا ووایه بیا به دې وال کوي که کافرو د لاسه به وال خوري وایه دې به وال کوي دا عمل نشته په سورې اخلاص
او د مارونو زبر دی او بله خبر دلته چې ستا بچې او پردي بچې په جنګ شي نو هوښیار سړی پردي بچي وایي که خپل وایي نه پردي نه وایي دا څه کې خپل وایي جنګ جوړی بیا وایي د ماشومانو په سر پلار یې راغی ماشومې وه خپل له څپېړه ورکوي ته ولې روانې کې پردي پوه شي هغه پلار هغه بیا ووایي نو په سلمان خپل دی چې دی روانې کې د له څپېړه ورکوي بل نه ورکوي د مارونو دا ولې زمونږ عمل په سور اخلاص نشته دا ولې مونږ د الله نه لرې یو دا مونږ د خدای په مقابله کې د خدای دشمن شیطان سره دوستانه جوړه شیطان سره دوستانه بس الله کم چې منایم حقیقي دی مونږ له رزق راکوي مونږ له ډوډۍ راکوي مونږ له جامه راکوي مونږ له بچي راکوي مونږ له عزت راکوي همو پرېښې دی چا سره دوستانه جوړه کړې ده ابلیس او شیطان سره او هغه خبیث دی پرېږدي نه هغه راته ځان خوب کړی دی ځان یې راته خپل کړی دی او قسم په خدای کې دی پرېږدي هغې نه پرېږدي پاره طریقه چې وایي دی د دې قرآن آخر کې الله څه وایي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس د دې خبیث نه ځان ساته دا چې تا تړه ته وسوسې چې د نه ځان ساته دې دلته پټ ناست دی د نه ځان ساته او الله دلته مستعاذ به درې ذکر کړل زما په نوم د ده نه ځان ساته زه به رتې بچ کوم نو ته به چې خدای د نه څنګه ځان وساتم دا خبیث په مېړه ته ناست دی زه خو یې نه دا ما یو مفتدي و هغه وایي که دا شیطان خدای په ګوتو راکړه نو وایي زه به ورسره دا چل کوم چې په چکونو به تې سا وباسم ده خو مونږ غرق کړو ما وی چکونه خولې پې پلیته په ده به چک لګې دا خدا سے ده چې په ډیران باندې په غولو چک لګې ما ته وی مولوي صاحب ته به ورسره څه چل کې مې زه به د په دا څلور انچي بور کې ورمنډم او په دا بورقه به یې وام او د ویښته به یې رسوم وی اوبه پې پلیته نو ښکاري خو نه خبیث کنه او په مختلفو شکلونو راځي یو سړی د دیوال غاړې ته ملاست اردو ښه دی دا شیطان راغی راپیسو وی پس یې پاسو هغه وی د خوبه دې ویستم خوارشې څه سوري لاندې پروت وم او خوب راغلی و خوبه دې وی ظالمه دې خواشه را دیوال غورځېږي مړه دا خوارشه دې خواشه پرېوځي دیوال چې دې خواشه دیوال پرېوت دیکه به یې ورکړي بچي خو یې ډېر دیکه سړي ورمنډه کړي پیر صاحب خدای د سره ښېګړه و زه خو د مرګه بچ کړم خره چې د پاسولم ګنې که دا لوی دیوال را باندې را پروتې وې خو دې خو به زه چیخڼې کړی وم مرګ به ومه تا پیر صاحب دوا راته وکړه ته خو ډېر نیک سړی وی پیر نیم خوار شي شیطان یم نه نه مړه شیطان ته ګورو د خیر زرې د مرګه بچ کړم ته وایې زه شیطان وی قسم دی چې شیطان وی ما سره دې ښېګړه ولې وکړه وی خوار شي ښېګړه مې نه ده کړې که ما نه وې پاسولی او دا دیوال د باندې پرېتې وي نو شهید کېدې تا به هم راته په جنت فردوس کې مټې وهلې شهادت نه مې بچ کړې دومره خبیث په مختلفو لارو درته راتاویږي او پر یو سړي به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو شیطان د انسان په شکل کې راغی وایي دا په چا نه پناه غواړي د الله په نوم وایي د شیطان نه وایي څه چلې کړی وایي څه کړي دي وایي دا مونږ کې څومره ګناهونه کوو دا مونږ په شیطان نه مونږ قتل زنا ټول ګناهونه او ته وایي څه کړي وایي خدای ته وایي زه شیطان یم هغه سړی ورته وایي په تا چا ګناه کړی تا چې پرون پر دې شوتل پڼ را په سر او ما د لور په لاس کې درکړي خپله دې ورې بو په سر دې کې خو شیطان بدنامې تا چې پر دې کنډر کا غلا دې کوله نو زه شیطان یم تا له څوک زما بچي یا زه درغلی یم چې تا له مې جلنده لرې کړي او هغه سیف مې راته ښولي او امې را باندې را پوګه کړي او تا چې پرونه پر دې ښځې کتل ما داسې شیشته تا جوړ کړی ما ورته نیښ کړی تا چې په ډس کو په هغه سړي باندې بل ورځ ټوپک ما در کړو ما در تماشه باندې لاسې خو ټول ګناهونه په خپله کوې یادوې شیطان مو یادوې هغه هم حیران شو چې خدای داسې په مصیبت شیطان سره به څوک مناظره کوي د شیطان بچي سره نه چې کولی نو شیطان سره به څوک داسې په جنجال وی لکه ستا پکې څه نشته وي د صرف ګوته راکاږه ویره دې څه مطلب وی راځه بویه ته یو دکاندار چې د شات غوړي خرڅول شیطان یو ګوته راواخیست او په دیوال یې راست بس وی ګوره زمونږ دغه کار دی ګوته راښکل باقي ټول اوس ګوره زما کار دی که ستا او شات غوړي کېښودل هغې ته چې چرمښکۍ راغی د دکاندار پیشو ساتلې وه د مږو دپاره هغې ور ټوپ کړې په هغه چرمښکۍ باندې
د ګاک سره چې دا چاشات وړلونه باندې نه د سره سپیو ساتلې سپی هغه ور ټوک دې په پیشو باندې دکاندار وی وارشي دا ما ساتلې پیشو دا مګوله مې ساتلې دا په خو دکانونو کې ولا لا سپی دې اوتا هغه غری کې تاسو سپی راخکار پیشو ماته کړی و دکاندار تر چې دا سپی پیو هغه په وارشي دا خو قیمتي سپیو چې تاسو شو دکاندار یې و دکاندار نور حال ګاک یې و درې پسخه غا دېدل شیطان ته دا سمو کړ کدا تاسو مو صرف ګوته راکړې باقي ټول تاو کړ هغه خر بچیا خو چل دې په دا ګوته کې وکړ تا ته چا وی چې دلته ګوته راکاږه په شاته په غونو او بیا له وسوسې مچې نو د شیطان دوستان وکړ څومره چې ته ګناه کې ګناه دسترګو ګناه شیطان خوشاله شو څوک خفه شو دغه ګناه کې دلته کې ریواګي لکه د اس په چولې دي هغه پیژنې کنه په موبایل باندې غانې اوري څوک خوشاله شو شیطان څوک خفه شو کنځل چې کې څوک خفه شو او شیطان هغه ته چې خزه کنځم خوشاليږي هغه ته جلول کنځم خوشاليږي او خوشاليږي په دې باندې من شر الوسواس نو تبوي چې دینه بزان څخه خلاصو نو اخر کې الله وی الخناس چې د خدای نوم والي دې تختی بیا انسان غافل شو نو دی وسوسه چې الشیطان جاسم على قلب ابن آدم د انسان په زړه ګونټې ماتې کړې دي شیطان اذا ذکر الله خنسا چې خدای یاد کړي رستو کېږي و اذا غفل وسوسه او چې د انسان غافل شي بیا وته وسوسه چې بیا وسوسه چې من الجنه والناس اوس وی شیطانان دوه قسم دي یو د پیړي د ذات ابلیس او داغه بچي او یو د انسان د ذات شیطانان مشته د انسان د ذات شیطانان پیژنې کنه پیژنې ها هغه ته وی غلط وی غلا کوو پور ورته بیدا بسن هغه ته یو شان راځي او د بل ته بل شان راځي هغه ته په یو مخ راځي او د بل ته په بل مخ راځي الله پاک د انسان پیدا کړی دی د خالص د خپل بندګۍ او د عبادت لپاره پیدا کړی انسان دې نه پیدا کړی چې تبه خوري اوس کې او بیا به مړ شي دا خو حیوانات هم کوي دا خو سپیم خوراک کوي دا خو خرم خوراک کوي د چا د خوراک یو طریقه ده او د چا د خوراک بله طریقه نو دې انسان نه دی پیدا کړی انسان چې الله پیدا کړی دې دپاره پیدا کړ او یوازې انسان نه پیریان هم قرآن شریف کې الله فرمایي انسان او پیریان دواړو مې عبادت ته پیدا کړي دي چې دې زما بندګي وکړي او ما له عبادت وکړي یعنې فرشتو چې کله آدم علیه السلام الله پیدا کو او فرشتو سره مشوره وکړه نو فرشتې ورته څه وایي فرشتې ورته صفا وایي رب العالمین ته چې الله مونږ خو ستا تسبیح هم وایو کنه نحن نسبح بحمدك ونقدس لك من خستا تسبیح وایو سبحان الله وایو قدوس وایو بس دا کافی ده کنه رب العالمین وینا زبدا سے انسان پیدا کوم چې هغه باندې به دا عبادت لازم کوم په دې طریقه کې او که جنت باور کوم او کې نه که دوزخ باور کوم د فرشتو عبادت خدا سي دي لکه موږ ساګانې دا غوی عبادت خدای لکه موږ سترګا رپو هغه خدا الله د طرف نه پاغوی عبادت لازم او ملزوم نه دی او دام نه رکاوی عبادتو کې خدای به جنت ورکی او کې ونه کنه خدای به دوزخ ورکی دا خو نشته زمونږ د عبادت سره دا یو ټکی وتاړو چې کدی بنی آدم دی انس او جنت انسان او پیری زما عبادت او بندگی وکړه نو هغه خوشاله به ورکوم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې هغه نه وګورېدلې دي نه یو سترګې لیدلې دي او نه د چا په زړه کې تېرېدی شي او که چېرته زما بندګي او نه کړه د بل چا بندګي وکړه او په دنیا کې د مې عبادت ونه کړه نو داسې سزاګانې به ورکوم داسې سزاګانې چې د انسان په خواب او خیال کې هم دا سزا نشي تېرېدی وروڼو بندګي د الله وکړئ عبادت د الله وکړئ الله ته ځان نږدې کې دغه دنیا د عبادت ځای دی قبر کې بیا عبادت نشي کولی قبر کې بیا مونځ نشي کولی بعضې خلکو له به قبر کې هم خدای توفیق ورکړي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې معراج ته تلم نو موسی علیه السلام مې په قبر کې ولید یصلي مونځ یې کوم
او زمون علماء لیکي زمون عالمان وی بعض انسان چې په دنیا کې څه عمل کوي نو خدای پاک په آخرت او په قبر کې د هغې عمل جاری ورته ساتي. بعضې خلکو څه لازمه نه ده. یو خبره مې ذهن ته راغله، یو ډېر لوی عالم و، د قرآن شریف قاري و، د قرآن شریف مفسر و، او قرآن شریف به یې لوسته. نو چا په خوب کې ولیده، وی الله د سره څو کړل، وی د الله نه مې دا سوال په دنیا کې م کړی و چې مړ شم هم مې د الله نه دا سوال وکړ. فرشتو راته سپوسونه وکړل، مې ټیک کړل. وی الله وی اوس څه وخت دی؟ مې الله یو درخواست کوم که هغه قبلې ما ته دا توفیق راکړه چې د قرآن شریف تلاوت شروع دا مې په دنیا کې مرمانو او دا مې په قبر کې مرمان دی. دا توفیق راکړه چې زه د قرآن شریف تلاوت شروع کړم. نو ما د قرآن شریف تلاوت شروع کړی. وی ته خو بوزګارې تلاوت څومره کې؟ وی دلته ستړی کېدل نشته، دلته وږي کېدل نشته، دلته ناره نشته. ما له خدای جنت را کړی دی په قبر کې، او یو شان د قرآن شریف تلاوت کوم. وی څومره به دې کړي؟ وی دا 1,000 کرتونه مې زیات ختمونه کړي. نو دا سړی ورته حیران شو. وی د خدای بنده تا ته به څوک در رسېږي؟ دومره ختمونه څوک کولی شي؟ او ته څه وایي؟ او ته وایي وی که تا په دنیا کې صرف قل هو الله احد صورت ووې یا یو آیت دی د قرآن شریف تلاوت کې په دنیا کې، نو الله پې تاله دومره اجر درکوي چې زما په دې 1,000 ختمونو دومره اجر نشته. ځکه چې دلته زه په آخرت کې ثواب نشته. دا خواځې زما خوښه و، الله ته مې سوال وکړو، الله وی کوه. نو ما شروع کړو. نو د ثواب ځای خو قبر نه دی، د ثواب ځای خو آخرت نه دی، د ثواب ځای خو جنت نه دی. هغه خو د دې ثوابونو نتیجه او انعام به هلته میلاوي. د ثواب ځای خو دنیا دی. رونو دغه دنیا د عمل ځای دی. که دلته دې عمل وکړو باس کامیاب شوې، او که دلته دې عمل ونه کړو ناکامې. رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت، یعنی د امت سفارش به کوي، زما او ستا سفارش به کوي، د ګناهګار امت سفارش به کوي. شفاعتي لأهل الكبائر من امتی، رسول الله مبارک فرمایي چې زه به غټو ګناهونو والا له سفارش کوم، واړه نه غټو والا له. څومره لویه مرتبه لري. او احادیثو کې راځي، د قرآن د نصوصو له ایتونو نه معلومیږي چې رسول الله مبارک په سفارش کوي، د هغه په سفارش به خلک جنت ته ځي، او سردار دی د قیامت پر ورځ د پیغمبرانو. بیا به رسول الله مبارک څونه عبادت کوو. عایشه بیبي فرمایي وی د شپې به ولاړو الله ته به جړل، ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، وی دې سینې به یې داسې قرار کوو لکه کټوی چې جوشیږي او قرار کوي. ولاړ به دا خپې به یې وپړسېدې حتی تورمت قدماه، وفي روایت تفطورت قدماه، دا خپې مبارکې به یې وپړسېدې او دا لاندې پوندې به یې وچاودې، دومره اوږد قیام به یې کوو د عبادت شو. نو صاحب عائشہ بی بی ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله دا څه کوې؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تا ته خو الله مخکې وروسته هر څه معاف کړي دي، ته خو د ګناه نه محفوظ یې، معصوم یې. نو دا دومره تکلیف په ځان ولې تېری؟ دا دومره اوږد قیام او تلاوتونه په مانځه کې ولې کوې؟ حضور پاک څه وایي؟ ماشاءالله افلا اکونو عبدا شکورا، چې خدای دون احسان ما سره وکړ چې ما له پیغمبري راکړه، دون احسان یې وکړ چې مخکې وروسته هر څه یې راته معاف کړل. نو د دې رب شکریه ولې ادا نه کوم؟ او شکریه د عبادت دی. قسم دې زه زما وروڼو کله ډېر خفه شم. دویم خدای پاک مونږ له څه رانکړل؟ مونږ له خدای انسانیت، انسانان یې پیدا کړي. قسم دې دا انسانیت د خدای لوی نعمت دی. بیا خدای مسلمانان پیدا کړي، او بیا د یو عظیم پیغمبر امتیان او عظیم کتاب قرآن شریف باندې زمون ایمان، سترګې روغې، پوزه صحیح، خوله بدېداره، په لاسونو روغ، په شکل ښکلې بچي خدای راکړل. چاته محتاجه مونږ خدای نه کړو، سره د دې مونږ الله یاد نه کړو. پکار دی چې د خدای شکر خو ادا کړو. پیغمبر مبارک شکر ادا کوي او مونږ شکر نه ادا کوو چې مونږ د خدای شکر ادا کړو. او ګوره یاد وساته لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کې الله وایي که زما شکر م ادا که نور به یې دله زیات کړه.
او لئن کفرتم که زما ناشکري مو کړه ان عذابي لشدید وی زما د عذاب نه سخت شی ګورې بیا نشته نو عبادت څه شی دی الله پې خوشحالېږي عبادت څه شی دی د الله د نعمتونو شکریه ده عبادت څه شی دی بنده پې الله ته نږدې کېږي زما وروڼه عبادت کې چې کوم خوند دی خو افسوس دا دی چې موږ ناجوړه زه به یو مثال صحابه به څه چل صحابه چې به عبادت کو عبادت نو د عبادت یو بل ته وایي راځه کنه ځه یو 2 رکعاته خو را باندې وکړه ارحنا بها او دمه مو وکړه په مانځه باندې هغوی به په مانځه دمه کېدل موږ پې ستړي کېږو رمضان کې چې به هغوی که مونځ کو واه واه د ماسخوتن نه به یې شروع کړه تر پېشمني پورې به ولاړو مونځونه به یې کول څه فرض واجب پې نو مستحب مونځو او چې سلام پې وګرځو کور ته به یې منډې کړې نو خادمانو ته به یې ویل شا به پېشمني راوړې ګنې سبا را باندې راخي خوند به یې ورکو لذت به یې ورکو حضور پاک یو ځل په یو سفر کې و په جهاد سفر کې و نو هلته کې یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخې شوې په یو میدان یو دره وه مخامخ د 2 غرونو منځ کې یو لاره وه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا سوچ راغی چې هسې نه په دې دره کې دشمن راشي او په دې دره کې راته کینې او زما په دې ملګرو دغه شوباران ونه کړي ملګري زخمي نه کړي دشمن په دره باندې اټیک ونه کړي نو یو 2 صحابه کرام یې مقرر کړل بخاري شریف کې راځي وی تاسو به لاړ شئ په دې دره کې به زموږ ډیوټي وکړي دا نه څوکیداري وکړي دواړه لاړل هغه درې ته وختل چې د پورې نه څوک رانشي هغه د رسول الله مبارک سوچ رښتونی و الحمدلله دا یو صحابي دی بل ته وایي داسې کار وکړه تو دشه څوکۍ ده زه به یې کوم تو دشه او زه به دلته کې ودرېږم هسې م دې خوا قبله ده نو قبلې ته به زه مخ کړمه مونځ به م کوم او څوکۍ به م کوم مونځ به م کوم او څوکۍ به م کوم نو چې زه بیا ستړی شم نیمې ته شپه ورسي نو بیا به زه تا راویښ کړمه نو ته به په مانځو درېږي مونځ به م کې او مخامخ لکه چې سړی دغلته ولاړي دا لار ورته ښکاري مونځ به م کې څوکۍ به م کې په مانځه کې ګوره مونځ سره یې دونه شو دومره مینه ده هغه وی ډېره ښه ده نو دا یو ملګری په مانځو درېده بل ویده شو واقعي دشمن را روان دشمن چې وکتل چې په دې دره کې خو څه سوری راته ښکاري هلکه څه بوټی دی د هغې سوری دی کاڼی دی د هغې سوری دی شپه ده که او که انسان دی نو د هغه ځای نه یې په غشي غزار وکړه دې غریب اوس په مانځه ولاړ دی چې غزار یې وکړه ټس ته د دا خېټه ولګېده وینې ترې روانې شوه د زر په یو چک غشي وویشته لګیا دی خپل منځ کې هغه دویم غشي وویشته چې دویم یې وویدی بیا ولګېد د زر غشي لرې کړه هغه یې وغورځاوه او بیا خپل منځ کوي هغه یې ولي او دې غشي لر کوي او خپل منځ جاري ساتي وینې ته وبهېدې ملګری راویښ شو چې د خدای بنده چې ړومبې غدار یې در باندې وکړه نو زه دې ولې نه راویښولمه ماشاءالله په منځ ولاړومه که د الله مونځ مې پرېښې وې تلاوت مې پرېښې وې دې ته مینه او دې ته محبت وي نو بیا دواړو غشي راواغېښتل په هغه دشمن یې ګزارونه وکړل دشمن پوه شو چې دا خو بوټې ونه نه ده او نه کاڼې د انسانان دي څوکۍ ته ولاړ دي لښکر لکه چې شته نو دشمن وتمبېد لا دې ته محبت وي مینه دې ته وایي د عبادت موږ له عبادت خوند نه راکړي مونږ که سار مانځه کې امام پسې ودرېدو او امام لږ غوندې تلاوت زیات کړي او قرات زیات کړي رښتیا ووایه تنګېږو که نه تنګېږو څوک په یو وخت بشي او څوک په بل وخت بشي څوک یوې اوږې ته داسې کېږي او څوک بلې اوږې ته داسې کېږي او پړه کې وایي چې دا ملا صاحب اوس ته د مرۍ نه راونیسم او چې سلام وګرځئ استاد جي چته پکې تللی وې ابل پکې وي نو استاد جي نه جوړر سیر شوي و خیال یې نو دا زموږ سوچ تراویح مونږ چا پسې کوو تراویح خو مونځ دی که عبادت دی که نه چې الله خوشحاله شي مونږ تراویح په کوم ملا پسې کوو په هغه ملا پسې کوو چې کمې په یو 12 منټو کې ډز والا ورکوي ما خو تاسو ته په رمضان کې میروس هم ویم چې کم عالم او کم امام تراویح زر زر کوي او ځان ته خلاصوي بلکل چې تراویح ورپسې ونه دا خو منځ دی دې نه خو به ځان نه خلاصوي دغه
هغه مونځ چې راته د ځان خلاصې دا خو ته ټوکې کې خندا کې او رسول الله مبارک فرمایي چې دا مونځ الله ته خیږي نو دا مونځ چې دا مونږ ډز د ډز د غر غره جوړ کړي او ځان ته خلاصو عبادت د عبادت په شکل نه کوو نو الله فرشتو ته وایي دا مې نه دی پکار دا دی بندله په دا مخ د پاسه واپس ورولې عبادت بندګۍ ته وایي یو سړی راغی دلته کې یو افسر ته ودرېده نو دقسې په اطمینان ودرېږي هغه افسر خوشحاله شي چې دا سړی خو زما ډېر خیال ساتي زما قدر کوي او په عاجزۍ ما ته ولاړ او که نه یو سړی افسر ته راشي او برید داسې په برید په ګوتې هم داسې وایي ورته داسې او مټې هم ورته والي او راتلو سره داسې اوږې هم ووایي راووایي او مخامخ نیغ کښېني ودرېږي نیغه او هغه ته وایي تاسو شکر هغه نیک به وایي چې خدایه دا بشیر جان اوچت کړم او د پاسه یې پرې وروغورځوم چې دې اوچت کړمه دا بلا او د پاسه یې پرې وروغورځوم چې پړاخه یې کړمه خدای دې بې خو باسه د خبرې دا طریقه د راتلو دا طریقه نو چې یو افسر سره ته داسې نه شې کولی رب العالمین سره ولې موږ دا شی کوو عبادت وکړئ بندګي وکړئ الله ته زاری وکړئ الله ته ښکلی عبادت وکړئ رب العالمین ته مزیدار رسول الله مبارک یې کوي صحابه کرام یې کوي او عبادت خو ډېر لوی شی دی یو مثال درکوم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و ډېر لوی سړی د رسول الله مبارک د احادیثو حافظ و یو ځای کې شپږ راځي بل ځای کې لس د لسو لکو احادیثو مرفوعه و موقوفه و مقطوعه و حافظ و لسو لک او د قرآن شریف هم حافظ ډېر نیک سړی و صاحب ډېر نیک سړی نو هغه به د شپې د الله تعالی حضور کې ولاړو او منځونه به یې یو لور و د ده په ګاونډ کې اوسېده هغه لور یو عالم په خوب کې ولید وی لور کاکا الله د سره څه وکړل وی ته نه ګورې جنت کې ګرځو وی جنت خدای درکوي جنت نه د احمد ابن حنبل ګاونډي یې کړم دیوال شریف هغه سره په کور کې دنیا کې هم د هغه ګاونډي او په جنت کې هم خدای د هغه ګاونډي کړم د عالم چې راویښ شو د لور ښځې لا ورغی وی زه حیران په دې چې احمد ابن حنبل له خدای مرتبه ورکړې کومه مرتبه خبرې د قرآن شریف د مخه هغه لږوال خوړلي یو ظالم بادشاه د قرآن شریف په یو مسله کې په درو والي او بېهوشه شوی نو چې کله الله ته ور مخامخ شو یحیی ابن اقسم د شاګرد دی او د امام ترمذي استاد دی لوی محدث دی هغه په خوب کې ولید وی احمد ابن حنبل الله سره څه وکړل وی چې الله ته مخامخ شوم راپېدل چې خدای ته ما سره څه کوي وی الله راته وفرمایل چې احمده چې ونه یېرېږه فکر مه کوه تا په دنیا کې زما د قرآن شریف د مخه تکلیف تیر کړی دی او وهل دې خوړلی دي نو داسې یو انعام در کوم چې ما بغیر د پیغمبر نه دا انعام بل چاله نه دی ورکړی هغه څه انعام دی وی احمد اوسه پورې چې ما سره چام خبرې کړې دي نو د پردې نه پورې غاړه یې کړې دي او تا ته دا پردې لر کوم زما د مخ ته نیغ نیغ وګوره وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره مخونه به د قیامت پر ورځ خوشحالي خپل رب ته وګوري او د الله لیدل د دنیا په لیدلو مه قیاس کوئ موږ به ټول انشاءالله د خپل رب سره ملاقات کوو موږ به وینو انشاءالله احمد د دغې پایې سړی او لور کاکا وایي زه د هغه ګاونډي په جنت کې او خدای وبخله نو د عالم صاحب راغی او د لور ښځې ته یې وروډبه څوک یې یاره زه پلان کې مولوي صاحب یم یو تپوس کوم وی ستا د خاوند څه عمل کړی دی ما ته وښایه بس هغه پس خیر چې دا عمل زه اوس ما په خوب کې ولید وی جنت کې ما او د احمد ابن حنبل ګاونډي په جنت کې څه عمل یې کړی وی هغه خو څه خاص عمل نه دی کړی وی دا کیدی نشي یو عمل به یې کړی خامخا به یو عمل کړی یاره وی داسې څه خاص عمل خو یې نه دی کړی نه وی ته سوچ وکړه ما ته ووایه وی ښه نو ته به ووایې مونځ به یې خپل کوو پوره وی د مړه مونځ خو مړي ټول خلک کوي وی ښه یو کار به یې کوو وی ماسخوتن
مونږ به بره په چت باندې وده کېدو په کوټې په سر او احمد ابن حنبل به هم د خپلې کوټې په سر ولاړو او په مصله به یې لمونځونه کول وی زما دا خاوند چې به راغی ده به یو سوړه سویلې وکړو دی به کټ کې پرېوت او چې دی به کله ویښېده په ډډه به اوړېده نو ده به دا یو ټکې وی چې یا الله څومره خوند کوي چې د احمد ابن حنبل مانځه ته ولاړ الله غریب یم بچي دې را کړې ټوله ورځ سټک او دغه ووامه پل کومه ټوله ورځ مټې مې خوږېږي چې ماسخوتن راشم که نه کوم په جوله څوکم مټې مې خوږېږي الله او سټک مې والي ستړی م الله که دا نه وې نو ما به اوس د دې احمد ابن حنبل په شان عبادت به ما هم کړی دغسې عبادت به مې کړی وي ارمان چې نشم کولی نو چې ماسخوتن مونځ وکړم کټ ته پرېوځم د لقېدو نه یم ستړی یم صرف او صرف د احمد ابن حنبل د عبادت په ارمان مړ شوی دی نو جنت کې خدای د احمد ابن حنبل ګاونډي وګرځه نو چې ته په خپله عمل وکړې نیک او مونځ وکړې او نیک اعمال وکړې نو الله به اجر درکوي که به نه درکوي اصدق نو په عبادت خدای خوشحال او چې نه کې الله خفه کېږي نن لوی غم موبایل او نیټ دی نیټ خلک یې د عبادت نیسي ټوله ورځ دا خلک موبایل راوباسي او څوک فیسبوک او څوک نیټ او یقین کوه چې ټول دروغ دی ټول دروغ رښتیا پکې نشته دجالي فتنه ده او زمونږ په دې وطن کې راغلې ده او کومو خلکو چې رایستې ده هغه نه مونږ یې تباه ما ته بعضې وخت کې دا بیانونه مې خلک اوري نو د بار ملک نه ما سره رابطې کېږي د مسلو تپوسونه بعضې وخت کوي نو یو هلک راته ټېلیفون وکړه سره مسلې تپوس یې وکړه خبره اوږده وه ما ته ویې ښه جي داسې کار دی ته څه وخت بیا اوده کېږي یا څه وخت راپاسې ما ته وویل زه تا ته ټېلیفون وکړم مې دا بچې روزګار یم شا به کوه نه ویل سټور ته ننوځم اوس سټور هلته سټور کې په لندن کې چې د نوکر نو ما ته سټور ته چې ننوځم په موبایل پابندي ده هلته تا سره خبرې نشم کولی او ټیم مې پوره دی د سټور د داخلېدو نو خبره اوږده ده بل وخت به سره بیا خبرې وکړم یعنې انګلینډ او په لندن او په امریکا کې چې کوم سړی ډیوټۍ ته ولاړي موبایل به نه استعمالوي کوم چې ډرایور دی موبایل به نه استعمالوي کوم چې ډیوټي کوي د ټریفک پولیس دی او په روډ ولاړ دی موبایل به نه استعمالوي کوم چې لګیا دی خپل کار کوي موبایل به نه استعمالوي موږ څه کوو افسر سره موبایل چپړاسي سره موبایل ټریفک پولیس سره موبایل طالب سره موبایل مولا سره موبایل امام سره موبایل پخوا چې به خلکو مونځ وکړه نو قرآن شریفونه به یې راواغېښتل او دا جومات به د دې ټپیانو ډکو نو قرآن شریف به یې راواغېښت څوک یو خوا څوک بل خوا او تلاوت به یې کوم او چې کوم انسان له به په ناظره قرآن شریف نه ورتېده نو دې دیوالونو ته به یې ډډې والې او تسبیح به یې اړولې الله به یې یادو هلکه ټیک کویم که غلطه وي یا به تلاوت کو یا به تسبیح اړولې اوس چې سلام وګرځي نه راغلي چې منډه ووایي منډه کې د موبایل د خاطره او که جماعت کې هم ناست دي نو دیوال ته ډډه ولګي نو موبایل نه وباسي او امام صاحب هم قبلې تخفي کي او دې نور دې طرف ته قوم ته مخ کي او ډډه په محراب کې وي هغه خپل موبایل نه وباسي موبایل اړی راړي دا حل دی ټوله موبایل ټچ موبایل ښځو سره موبایل سړو سره موبایل جینکو سره موبایل هلک سره موبایل که په کور کې لس کسه دي لس موبایلې او که پنځه کسه دي پنځه موبایلې دا موبایل به تاسو جنت ته بوځي تبلیغ والا پابندي لګولې تبلیغ والا دا کمال کړی دی چې هغې پابندي لګولې ده مخکې ډېره پابندي وه دا غټ نوره کوټې موبایلو او چې تبلیغ له به چې لیل او سیروزې له هم ډاړل وي دا به نه استعمالوي اوس هلته هم خلک استعمال هلته هم نشته هغوی پابندي لګولې ده هغې وایي مه کوئ خو زمونږ خلک خلاف ورزي کوي هغې اوس هم پابندي لګولې ده چې کور سره رابطه مه کوئ بس چې د کور نه راووتې نو تبلیغ څه شی دی الله سره جوړ پیدا که بس الله سره جوړ کور سره جوړ مه پیدا یعنې چې سړی چلې له پېښور ته لاړ شي او د شپې پکې کور ته راتلی شي که نه پابندي له کور ته به نه د ټولو ورځو کې به الله ته ستا توجه لیکن هغې کې نن سبا خلک زمونږ په مدرسو کې موبایل ما یو سړی راغی
مفتی صاحب له مې لېږلی و مې چې هغه دله مسله حل کړي اما راغی ما ته ویل مفتی صاحب ته خو زه ناست یم او لګیا دی په موبایل کې ګوتې وی ته ورته ووایه چې زما دا مسله حل کړي وی ما ورته ویل مسله وی کښېنه وی بیا مې ورته چې زما مسله وی کښېنه وی لګیا دی په موبایل کې ګوتې وایي په موبایل کې ګوتې وایي مې دا حل دی ښځې دله مخې له راځي بربنډې ښځې بربنډې جینکې بربنډ سړي فلمونه پکې ګورې په موبایل کې الله له به څه جواب ورکړي او ټوله ورځ په یو بل سره پې لګئ دروغ وایي د ګناه خبرې پې کوي او یانو بل څه کوي خصوصا دا سیاسیان خلک خفه کېږي ما په موبایل به څه چلو کې د یو نه به سر لر کړي په دې تصویر نو د خر سر به پې کېږي چا لپه د سپي سر باندې کېږي وای خدایا دا سر د علم ځای دی دا چا پیدا کړی دی الله احسن التقویم ښکلی شکل الله پیدا کړی دی او الله وای د الله رسول وای چې نورو امتونو له به شکلونه بدلېدل او زما د امت په زما د مخه شکل الله نه بدلی نو الله خو د پیغمبر دونه لحاظ ساتي چې د ګناهګار شکل نه بدلی د دې امت او ظالمه ته ولا بدلی سر د یو کې ورته نه ده بلی ته به خدای له څه جواب ورکړې دا لیډر ډېر ښه شو دا ستا پیغمبر دی څه که دا ستا خدای خالص د لیډر د لاسه موږ نن څه کوو موږ یو بل پسې کنځلې زه ستا لیډر پسې کنځل ته زما لیډر پسې کنځل زه ستا د لیډر ښځه لور او ته زما د لیډر ښځه لور دا کم سوچ دی مړه دا څه فکر دی ستا په قبر کې به دا لیډر سم دی تا به د مټه دا لیډر نشي جنت ته به دې رسوي څه چلو شو د قوم پیسه ده او د هر چا په حکومت کې به سړک هم جوړېږي او لښتې به هم جوړېږي او سکول به هم جوړېږي او پل به هم جوړېږي دا خو ستاسو وینې سوي دي او ستاسو خولې دي هر څوک کې دا بدله کوي خو خدای ته مهرباني وکړي د لیډر دپاره دروغ مه وایه د لیډر دپاره چاته کنځل مه کوئ د لیډر دپاره چا شکلونه مه بدلوئ د لیډر دپاره د چا خور او لور مه کنځئ مه کوئ د الله خیرت مه خرابوئ قبر له به ځئ ګورئ قبر له قبر بیا به څه کوئ یو ځای کې مې تقریر و بیان هسې غوسه راغله چا راته وایي چې یاره په دې فیسبوک باندې بعضې خلک وایي چې د دې مدرسو داسې او د طالبانو داسې او د بولیانو داسې کنځل کوي زړه مې یو ټکې راغی او ما فورا وویل ما وی چې څوک هم په مدرسو او په ګیرو پټکو او مولیانو پسې کنځل کوي مې قبر یې وکنه وی که مخې د قبلې نه ورخاته ته نو زما په مخ لاړې وکړي دا خبره مې لړه راغله بیا خفه ومه دا دې څه وایي دا خو نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې دا دې څه وایي خدای پاک بیا مې وی زه دا به زه هم په دې مجلس کې یا بلکې به خلکو ته ویم چې دا ما نه لږه تیزي شوې ده یو سړی راغی مورې یو سړی راغی زموږ د دې دله چارسدې د یو کلي دی نوم یې د تنار زموږ د جومات ته هم کله کله مانځه ده همیشه نه راځي خو داسې په سرورو پنځمه جمعه راځي ما ته یې مولوي صاحب وایي تا هغه خبره وکړه وایي زه ما سره ګوان پراته دي ګوان زموږ کلي کې یو سړی ښخ کړه خو یاره ظالم به وایي ستاسو د مدرسې طالبان هم په جومات کې نه پرېښود کنځل به یې کړو مدرسو پسې ګیرې مړوي دا ګیرې ته به جارو وي د مخ پورې جارو اوې ځان ته کړې ده دا خبرې به یې کولې وایي مړ شو ګاونډي خبره مو کوي ښه باران شوی و علاقه خټه وه وایي بل سړی مړ شو 15 شپږ ورځې پس یا 10 ورځې پس هر څو نه چې دروغجن نه چې په جومات ممبر یې هغه له قبر کنېسته د دغې سړي له حد پکې وغورځوي وایي چې مو ورته وکتل دونه پړسېدلی و دغه سړی دونه چې له حد پې ډک شوی او یقین وکوي چې مخ ته مولا وکتل مخ یې د قبلې په ځای ورخاته ته من وایو دنیا ده او پیسه ده او موټر دی ایر کنډیشن دی او مری ده او ابټاباد دی او لاور دی او مزې دي هلته به څه کوې د خدای بندګانو الله خوشحاله سار لا به بیا عمل نینن عمل دی ګورئ سار لا به بیا بابا جي زموږ خدای پاک دی وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه ما به ورته کله وي مې ډېر ستړی شوې اوده شه
وی بچے قبر کې مې د خدای خوب نصیب بچے قبر کې مې د خدای خوب نصیب دي نو مونږ خو دلته په منډو یو د لوړې نه پتاو په پیسو پسې او په مال او په دولت پسې نو که قبر کې مونږ د لوړې نه پتاو شو او خوب هم نصیب نشو سبا کو خسرت دنیا والآخرت دلته هم تباه شو هلته هم تباه شو دلته ځان وکړه چې قبر کې د خوب نصیب شي دلته الله خوشاله که ګرمي برداشت که چې قبر کې خدای د تا په لحد کې یخ د جنت یخې هواګانې راوړي دلته لږ ځان نار نه ورکړه چې په قبر کې خدای د جنت خوراکونه دله درکړي عبادت به کوي الله به راضي کوي تلاوت به کوي د قرآن شریف نفل کوي د خدای پاک دپاره تلاوت کوي درود شریف وایي ذکر کوي تسبیح م څه کړې تسبیح ځای موبایل نیولی هر چا سره په جیب کې تسبیح پرتې وي مونږ له ډېر خلک راغلل یو جوړه تسبیح نشته بابا جی به سره زمونږ بلا تسبیح پرتې وي یو جوړه تسبیح هم دا وایه قسم په خدای که څوک تسبیح تپوس کوي تسبیح څوک څه کوي یو سړی یو دلته اوس مړ دی دا مشران یې پېژني زه به راتلم دی بدرخیل جومات ته منځلی زندان پول مخې له ماله راغی ما ته وایي یاره مولوي صاحب دا تهجد څو رکعت دی ما خو بېګا خدای پاک پاسولم یو 2 رکعته لمونځ مې وکړ د خدای ډېر خوند یې وکړ مې ډېر دې خوب کړ خدای دې قبول کړي 2 کولی چې 4 کولی 6 کولی چې سبا مې کتل بیا راته ولاړ او تسبیح یې مرستې وې هسې بې سې لاس کې ما ته نیغې نیغې کولې هلکه ما ته څه لاس بې نیغې نیغې کې خو بس اړه به پټې که نو څه نیغې نیغې کې تسبیح پټو کې زه یو ځل پخوا چې ډېره موده وشوه په دې چهارشنبې میلې ته تللی وم دا نوښار روډ باندې پخوا د چهارشنبې دا میله په نوښار روډ هلته م څاروی اخېسته دا زمونږ د محلې کسان هم ورا سره زه پکې کشر وم هغه ټول مشران میخای هلته لاړو سمره شو نو ما سره تسبیح وې څادر مې والی او تسبیح مې په دې لاس کې اړولې یو سړی ما ته راته راغی وی جنګې هغه وی ګرده سره ماړه سي وی جنګو یا خدایه پاکه څه جنګې وی جنګو نو زر مې هغه څادر ته لرې کا تسبیح مې وداسې مې دې خوا کچو جنګو غریوال متخته بشر جانا ویخې کوده للو 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 الله للو ښه لږه خوره که نه چې خوب نه در امینه چې جوړ نن ډېر وهلی مه یارېږه ته نشي ویلی دې خو مې ډېر خوښ دی که بشر جان مې ډېر خوښ بهر کې زما وروڼو د ډېرو ګناهونو نه خدا خلاص دی که د سترګو د ګناه نه خلاص بېغمه دی دغې ګناهونو نه او د موبایل نه دا خرج چې دا سترګې نه ښه خو نه ویم ورته د خدای نعمت دی خو که سترګې وې دا نورې په جیب کې 4 موبایلې وې لټوې پرتې دي نو ټچ به مو سره 4 پراته وي ټول ورځ به دې موبایل ته ناست بیا به نن ادونه وې نو بل څه وې او بل موبایل به بشیر جان به زما وروڼو خبره دا ده نو ما ته بیا ولاړ نو ما ته وایي چې یاره مولوي صاحب دا تهجد څه ټیم په ما خو بله شپه خدای فضل کړی و 2 مې کړي پاڅېدم مې دا اخره شپه کې کوم اوس چې بله ورځ بیا ولاړم بیا راته ولاړ دی او تسبیح نه اړی نیغې نه ټقار ته وباسي یاره مولوي صاحب دا څو رکعت دی په ما خو بله شپه خدای فضل کړی 2 مې کړي دا به څو وي ما یې 2 نه واله 2 پورې چې څومره کولی شي اوس چې بل بیا ولاړو اوس او خلکو ته م ګوري یاره جي دا تهجد مې خدای ته وګوره چې بیا تهجد ونه کړي دا خدای نیکبخته یا به دې غاښ وکېده یا به دستونه درغلي نو په تېر کې دې یو 2 رکعته څو کړل چې موږ له دې غوږونه وخوړل خو چې په دې زوب سار پاسېدلي 2 مې کړي دي چې په دې زوب پاسېدلي 3 مې کړي څلور دا څه کوې د خدای نیکبخته مونځ هغه خوند کوي چې یو الله ته خبر شي او ته دې خبره بل څوک ته خبر نه شي ډېر خلک دا بېدرېغه عمرې کوي بېدرېغه عمرې سبا وایي یاره جینو دا مې 5مه وه دا 5م کال دی دا 6م کال دی خلکو ته ځباتئ چې ما 2 عمرې کړي دي څه ضرورت خدای دې هر کال عمرو له بوځه دا خلکو ته ولې وایي چې دا مې 6م کال دی او دا مې 7م کال دی او دا مې 8م کال دی او دا مې 10م کال دی ضرورت سره دې خبر
عبادت وکا صدا پارا وکا دا ایاک نعبدو یا اللہ منگ دا عبادت خاص تالکو بندلے نکو بلچارے نکو چا اللہ پہ خوشحالش بندگی دا اللہ کے زمارو اللہ خوشحال بس تے میرا بانیو کے دے کشرانو تیم دے بچو تیم دا کشران پا ما دیر گران دی دا زمو ذخیرہ دا کشران لکان میرا بانیو کے موبیل تا دیر توجہ موار کرے لاس کے تسبیح والے ذکر پہ کرے تسبیح والے درود شریف پہ وائے او پدی بندونو شمیر کوے رسول اللہ مبارک فرمائی دا دے گتو دا بندونو لبا دا قیامت پر از خدای تپوس کئی دوی لبا جبے ورکی جتاسو پدی ذکر کردے و کنا دے کردے دا خود تکولی شکانا کہ یو صلی پا دفتر کے مناستے او دے اوزگار دے وقت کنو دے دا اللہ ذکر ہوگی کنا تلاوت دیو کی لا الہ الا اللہ دیو درود شریف دے ہوئی کدی ڈیوٹے لروان دے نو پلا ردی درود شریف نشی ویلے ذکر نشی کول جدی دا کورنا دکان تا روان دے او واپس دکان تا دے ذکر نشی کول دی کی دکان کے ناستے او گا کے کم وقت کی نہیں دے ذکر نشی کولے دے اللہ نشی یادولے قصب دے خودے مونگ لمواقع را کردی دی مونگ لے اللہ سو جبرا کردی نا او مونگ دا دینا ایس پیدا وانا غشتا زمارو او دان پاکی نشتا چھے عبادت دابا صرف غریب بگئی یارا دیر مصروف ہے ماں مزبا سے عبادتوں کو دیر زیاد مصروف ہے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ شکل وفات شو دیر سارے دیر بزرگ ولی اللہ دا زمانے دا دنیا موریدان او خلق را للو جنازہ تیار شوا او صفون قدر دل امام نشتا اس صوب کوئی جس صوب پہ کم خلیفگان پڑی کم خلیفہ بے مخی کی گئے جنازہ بکئی دیکھئے وہ سڑے پاس ہے وی خدای مبخا دا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ وصیت دے کہ دما جنازہ با اغا سوک کئی کہ پٹول زندگی کہ دا غن تکبیری اولا نہیں پاتے شو دا امام سر تکبیر اولا پٹول جن کی نہیں پاتے شو نمبر 1 پا جن کے تے تحجد نہیں پاتے شو پا جن او پجن کی دا مازدگر نمخ کی چکم سلور رکعت نفلی نو اغا سلور رکعت نفل پجن کی دا اغلا نہیں پاتے شوی او پا زندگی کے پا غیر محرم چکم انسان دا دخ یا زوینا او درون علاوہ پا غلط نظر پردی لکتا نہیں کرتے او پردی خدیتا بس طول خلق غلی تحجد خدا ریرو نپاتے کی ٹول غلی شو مازدیگر نمک کے سلور خودیر خلق را منڈی کی کاری بھی او پا جمع ادری گی او پا سلور علکانو پا زنانو خو نظرم لگی او تکبیری اولاد ریرو خلقو نپاتی کی بعضو میں کوئی نپاتی کی مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ یو ذل لاغی جماعت تا نظامون دا بولیان دی چی خلق یو بلتور ترغاڑو دی منگم چیو پروگرام للا شیور ترغاڑو دی بل ترغاڑو دی بل ترغاڑو دی التا جمع تیاری ہو دلتا خلق ترغاڑو تلو پا خیر علی شروع کی نو دا پا خیر علی سڑی مشی دیکھ اقامت شروع شو دا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تکبیری اولا فوت شو لان دے کا منز خو پرگو کے اعلان دے رکات اعلان دے کا تو چی منزیو کے جڑ لے دیرے جڑ لے نو خلق را لے وی حضرت چا خوکلے وی نا چا بیادبی اکلا وی نا وی ولی جاڑے وی دیرش کالا پس رانا تکبیری اولا فوت شو دیتا دا اللہ رضا نو دا سلور کارونا بچا کی سلور پیشے پہ تحجد بے نہیں پریخے مازدیگر نمک کے سلور رکعت نفل بے نہیں پریخے غلط نظر بے پچانی لگی دلے او تحجد بے نہیں او تکبیری اولا بنی فوت شو نو ټول حیران شو چا کم جورت نو یو سړی را مخکې شو په مخې ساده نه چول او جنازه او چې ودرېده نو خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه ته وایي ستا کار به وشي خو موږ دې رسوا کړو ولې اوس به خلکو ته پته ولې سرور صفتونه په دې کې دي که ستا کار به وشي خو موږ دې رسوا کړو جنازه یې وکړه نو چې مخې واړو خلکو ورته وکتل نو بادشاہ وقت و سلطان شمس الدین التمش شو بادشاہ سلطان شمس الدین التمش شو فجن کی مازدیگر نمک کے سلور ندی پریخے غلط نظر ندی لگے دلے تحجد ندی پریخے تکبیر اولا دلے پریخے تا بناوے چل
زما کارونه دي او ډېر مصروف یم او بادشاه یم او وزیر اعظم یم او وزیر یم او دا الله د هر څه نه